نن موږ مسلمانان په دې کې څومره لګیا یو که نه یو؟ هېڅوک نه پرېږدو چې یو اهل په موږ کې پیدا سي. ټول انسانان الله اهل نه پیدا کوي. دا د الله عادت ته د دنیا نظام نه چلیږي. چاته چې الله اهلیت ورکړی ته پې پوه سولې چې د ده په وجه باندې الله عز وجل موږ مخته بولي، مخته تیږې مه وراچوه، پرېږده چې مزل وکړي. څه یې کوې چې مخه یې نیسې؟ موږ کله کله انسانان داسې مرتبې ته ورسېږو بس پسې راګي حسد مو ورسره ونیسي، دا دې جدن لرې که دا په دې نه پوهېږي، دا په دې نه پوهېږي، ځان ورته بزرګ ښکارېږي. یوه فتوا نه نو ده نه دا ابن نجیم نه چې کومه فتوا غوښتل سوي جواب ورکوي. الحمدلله رب العالمین یحرم السعی فی عزلهم. که دغه خلک چې د یو اهل سړي په وظیفه مقرر ده، دی کوشش کوي چې د اهل سړی له وظیفې نه لرې کړي، دا حرامه ده دا سعی.